بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د نن ویډیو چې د کوم سړي باره کې دا هغه سړی یو لویه انسپایریشنل سټوري ده. کوم خلک چې هم د کارنامې سټډي کړي دي نو ګوته په خوله ورته پاتې شوی دی او متاثره شوی دی. دا په ټوله دنیا کې لوی لوی دانشوران د دې سړي نه متاثره وو. د په لایف ټایم کې او د هغې نه پس په تېره یو صدۍ یا 2 صدۍ کې د دنیا په لیول باندې چې د ظلم او د ظالم خلاف د ټولو نه غټ اواز پورته کړی دی، هم دې سړي پورته کړی دی. دا یو لوی دانشور او پولیټیکل اکټیویسټ او د پاکستان سره تعلق لرو، مسلمانو او د دې یوې خبرې نه تاسو د هغه سټیټس اندازه ولګوئ چې په امریکا کې د امریکې د حکومت د ظلم خلاف، د جنګ خلاف هغه اواز پورته کړو، تحریک شروع کړو او د هغه تحریک کې دومره جان او دومره طاقت و چې د امریکې خلک هغه سره د خپل حکومت خلاف ودرېدلي وو. د دې سړي نوم اقبال احمد په 1933 کې 1933 کې په بهار هندوستان کې پیدا شوی او بیا پاکستان ته هجرت کړو. پاکستاني مسلمانو سبق یې دلته کې د سکول د کالج وی، بیا یونیورسيټي سبق لپاره امریکا ته تللی. د پروفیشنل کیریر هغه د پاکستان د فوج نه شروع کړو. نو یا دا سړی د پاکستان فوج کې و یا بیا دغه د پاکستان فوجي حکومتونو باندې سزای موت هم خېجولی، عمر قید یې هم خېجولی او ناپسندیده شخص یې هم ډکلیر کړی. د کشمیر په لومړي جنګ کې د پاکستان له طرفه نه چې جنګ کو نو زخمي شوی و. هندوستان ته ظالم او جابر ویلي وو، خو د پاکستان چې د کشمیر کوم سپورټ کور پاکستان له سپورټ نه ورکو، بلکې وی به چې پاکستان الټه د کشمیر تحریک آزادي په دنیا کې بدنامه کړه. دغه سړی چې دی نه د پاکستان په لومړي مارشل لا کې به د باندې سزای موت ختلی و، په دویم کې عمر قید ختلی و او په دریم کې ناپسندیده شخص ډکلیر شوی و. د الجزایر تحریک آزادۍ کې دی په لیډرانو کې و. نو ګورئ د یو پردي ملک په تحریک آزادۍ کې دی لیډینګ فیګر او د انقلابي کونسۍ حصه وه. او چې کله الجزایر ازادي واغسته او دته د حکومت یو غټ پوسټ آفر وکړو، د خپل بیګ یې پیک کړو او امریکې ته واپس لاړ او هغه خپل لیکچر یې ورکولی شروع. افغانستان باندې د روس د حملې سخت مخالفت یې کړی و. افغانستان ته راغی او د جنګ په دوران کې د افغانستان په کلي کوڅه باندې وګرځېده. خلک یې رابیدار کړل د جنګ خلاف. د روس سخت خلاف و، خو چې د جنګ نه پس کله مجاهدین په یو بل سره ونښتل او طالبانو حکومت جوړ کړ، نو د هغې په حق کې هم نه و. وی په زوره باندې حکومت اخیستل نه منل. او چې کله د پاکستان ISI چیف جنرال عبدالرحمان والا بریفینګ ورکړ، نو هغه ته یې وی تاسو وی سوري پسې منډې وهي. پولیټیکلي د ابن خلدون او د کارل مارکس نه متاثره و او د کیوبا په انقلاب کې د فیډل کاسترو ساعت یې ورکړی و. هغه به ورته سیګار رالیږل او چې کله فیډل کاسترو حکومت ته راغی او هغه هم په مخالفینو باندې سختي شروع کړه، نو د فیډل کاسترو مخالفین لیکل شروع کړل او د هغې نه پس سیګار راتللی بند شو. او دا چې د ویډیو په شروع کې مونږ ووایو چې د امریکې خلاف یې په امریکا کې تحریک چلولی و، نو دا چې کله امریکې په ویتنام باندې حمله وکړه، نو په دغه دور کې په امریکا کې د ویتنام د جنګ خلاف یو لوی تحریک وچلو او هغې تحریک د لاندې لوی خلک چې دی نو د اقبال احمد پسې شاته ولاړو. امریکې پې کیس وچلو خو عدالت بری کړو، ځکه چې سړی انسانیت لپاره ودرېدلی و، د ظلم او د جنګ او د جبر خلاف ودرېدلی و. د دغې سړي د ګریټنس اندازه تاسو د دې نه لګولی شئ چې د هغه د مرګ نه پس چې په 99 کې په اسلام آباد کې وفات شو او د هغه یو ډریم و چې هغه به دلته کې خلدونیا یونیورسټي جوړوي، چې هغه به په پاکستان کې په اکچوال کې چې څنګه یونیورسټي څنګه چې په یورپ او امریکا کې یونیورسټۍ دي، نو هغه شان یونیورسټي وي د ساینس د ترقۍ لپاره، د علم د ترقۍ لپاره. نو هغه ارمان د هغه په ژوند کې پوره نه شو او د هغه د مرګ نه پس په هیمسفیر پونته کالج کې د هغه په نوم باندې د لیکچرو سلسله جاري شوه او په هغې کې لومبی لیکچر چې دی نو کوفي انان د اقوام متحده جنرال سیکرټري ورکړی او نوم چومسکي غونته کې سړی چې دی نو د هغه نه په متاثر چې کوم انسپایر خلک دي په هغې کې شامل دی. او په پاکستان کې د لیفټ غټ خلک لکه پرویز ګوډبای، نجم سیټي او نور غټ خلک چې دی نه د اقبال احمد د دې اکټیویزم او د هغه د خدماتو چې نو اعتراف کوي او د هغه نه ځان متاثر فخر سره دا وایي چې موږ د اقبال احمد نه متاثر یو او هغه پسې روان یو. د ویډیو نه به تاسو ته اندازه لګېدلي چې پاکستان کې د اقبال احمد غونته کې خلک هم پیدا شوی دی، خو صرف او صرف په دې وجه باندې چې په پاکستان کې د علم او د شعور د کمي د وجې نه موږ هغه خلکو د خپل هیروز وو، کوم خلک چې په اکچوال کې هیروز نه دي او چې کوم خلک په اکچوال کې هیروز دي، نه د هغې نه موږ خبر نه یو. بله ویډیو کې بلې موضوع سره د الله